کله چې زمونږ دا ماشین فکس شو که نه نو دې ماشین ته دا پته نشته چې دا زه به کم پوینټ باندې ولاړ یم صحیح ده که نه دا علم ده نشته نو دی ته دا پوینټ به مونږ ایزیوم کوو د خپل طرفه بوله ورکو دې ماشین ته به مونږ دا خبره کوو چې ته به دې پوینټ باندې ولاړې خو دا خبره ستاسو یاد ساتئ چې دې لکه مونږ نارتنګ ایسټنګ او لیول ورکو نو هغه به پازیټیو وي لکه مطلب هغه به 1000 2000 او 100 به که ځمکه غټېده جو 10,000 20,000 1,000 به که نور هم غټېده 1 लाख 2 लाख او 10,000 به صحیح شو که نه نشته اوس خپل ذهن نه ښه صحیح شو خو دغه مونږ زیات تر چې دغه ساتو اوس که مونږ وګورو که نه په دې ټوټه سټیشن کې زموږ سره دا اولنی سټارټ دی د ټوټه سټیشن نو د دې په د هر یو ټوټه سټیشن خپله طریقه کار دی صحیح ده که نه مطلب ټوله میتډالو چې ټوله یوه ده خو په سکرین باندې چې څه ښکاري لکه موبایلو ته ګورئ خیال دی د چا هوم سکرین یو شاني او د چا هغه بل شاني دغه شان دی دا دی اوس چې کله دا ماشین فیټ شوی دی دې ماشین د ټولو نه اول انګل ورته نه دی ښوی شوی مطلب دا چې دې ته نارت نه دی ښوی شوی نارت نو دې ته اول نارت هم زیرو کول غواړي او دا پوینټ ولته هم خېجول غواړي دا ماشین د ځمکې نه دنګ څومره ولاړ دی ماشین د دې ځمکې نه دنګوالی دې ځای سره حسابېږي تاسو راشئ دا نشان یې ورکړی دی دا ماشین د ځمکې نه دنګ څومره ولاړ دی دا اوس مونږ دا پریزم پول اغستی که نه پریزم پول په دې پریزم پول کې خپل هایټ لیکلی دی دې خواته وګورئ دلته کې به یې او د سټاپ په شان په دې کې دلته کې دا لیکل شوي دي ګوره خو په دې باندې د ډېر استعمال سره بیا ښه لکه ویزیبل نه دي دا داسې ونیسه دا به اوس صحیح دی که نه دا به اوس مونږ ګورو صحیح دی جی صحیح دی دا ټیک دی جی او صحیح دی ښه نو دا به دی به اوس مونږ ګورو د ځمکې نه به دی څومره دنګي نه دغه نو دغه ساجد نشته دا به د خپل حسابه دنګو ګورئ دا زموږ سره څه دی دا 175 دی خیالي دی که نه نو مونږ خو دې داسې نه شو ویلی چې دا زموږ سره 146 دی نو دی به هم زموږ سره صحیح دی به راکته کړي دا 40 سینټي میټر نه دی دا پیته دا دې ته راکته که خان د دې نه مونږ د پیتې کار واخیستو ګوره صحیح ده دغه سره جوخ راښکته کېده اوس له اول څخه برابر نیغ ودرو یعنې دغه دی راکوز که ورته 40 ورته راکوز که خانه هلکه راکوز که ګلابه دا 40 د دې نښې سره برابر که نه ښه دا 40 د دې نښې سره برابر که ویلیو به یې دلته وي د 40 دا نښه ویلیو به یې دلته وي ښه 71 172 فیټ دی د ځمکې نه دنګ دی څومره دنګ دی نو دی زموږ سره څه دی 172 دی د ځمکې نه څومره دنګ دی 172 و زمونږ ماشین چې دی که نه دا ټولې خبرې خو مونږ ته معلومې شوې خو دې ټولو خبرو ته څه وایي سټیشن ډیټا دې ټولو خبرو ته څه وایي نو ماشین چې کله مونږ فیټ کو مونږ به پکې سټیشن ډیټا ور واچو نارت به ورته بیا زیرو وي اسانه شوه که نه شوه څه به وکړو خانه سرجي دې ماشین کې چې موږ سیټ اپ کوو هغې د سټیشن ډیټا وایي اولنۍ ډیټا ته څنګه وې عصمت علي اولنۍ ډیټا چې مونږ کله دې ته دننه کړو سټیشن ډیټا څه وې ته کله چې موږ دا ماشین سیټ کړو سره دې ته موږ کوم بنیادي ډیټا واچو ولنۍ موږ بیسیک ډیټا یا سټیشن ډیټا صحیح شو بیا نارت زیرو کو دا غنه بیا نارت به لازمي زیرو کو بل خبره اوس تاسو به دې یاد ساتئ که نه کله چې موږ په کمپیوټر کې یو فایل جوړو نو هغې دپاره موږ همیشه فایل سټوریج موږ ساتو که نه یا څه ډیټا زموږ سره هغې له موږ فایل جوړو که نه فایل ولا جوړو دغه شان د مونږ په دې ماشین کې د ټول نه اولنې جاب جوړو څه جوړو جاب کریټ کوو چې مونږ د پته چې مونږ په څه کې لګیو زموږ دا پروجیکټ د سپاوالي سره دی د چا دی په کم ځای کې دی په کم ځای کې دی نو چې مونږ به جاب جوړ کړو د هغې نه بعد مونږ دې ته سټیشن ډیټا ور اچو صحیح ده که نه اول به څه جوړو اول به موږ په دې کې جاب به جوړو جاب به ولې جوړو جي چې مونږ ته یاد او چې موږ د لوکیشن موږ د پته چې د چا کار دی دا پته د پروجیکټ راته پته تاسو وایي جی څنګه چې موږ په کمپیوټر کې فولډر جوړو دا شان په دې کې چې موږ کار سٹارټو جاب په جوړو بیا هغه نه موږ ته اندازه کې چې موږ کم ځای او زموږ ټول پوینټونه په یو فایل کې پراته وي لکه محفوظ صحیح شو ده خیره خجی اوس په موږ چل کوو که نه موږ دا خبره کړې وه چې د ټول نه اول به څه جوړو جاب به جوړو
نو په هر یو ټوټه سټیشن کې مینو وي په هر یو ټوټه سټیشن کې هغه کدا دی او که د دنیا څومره ټوټه سټیشن وایي به صحیح مینو مینو وای مینو ته به ځان رسې ځای په جاب به پکې هغه که به سکرین کې او که به بټنو کې که به سکرین کې هغه Touch به یا او که به بټنو کې لکه دلته کې زه وګورم دی دې څه لیکلی مینو. مینو په دې مینو کلیک وکړه مینو ته لاړم په دې کې اولنۍ خبره ده ریکارډینګ ریکارډینګ ډیټا مطلب دا چې ریکارډینګ ډیټا دا ډیټا چې موږ راچوتو یعنی د دې ثابت ځای کې موږ سروې کوو ډیټا به سټور کېږي بس کې نو هغه ریکارډ کېږي بس کې هغه به Recording هغه دې data. لیکلی دی F1 بټن مخې ته ورسره لیکلی دی F1 د دې مطلب دا چې دا F1 مطلب دا چې فنکشن کی ده دا به دا فنکشن کی ون نه دا سکیږي ریکارډ کیږي فنکشنل کیږي با دې ته به موږ انټر کې دی شو یعنی F1 په دې کې یو فولډر الریډي جوړ دی هغه دې سری کړی دی احمد جاب احمد یو طریقه له وګوره جاب نیم سره احمد 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 یو طریقه دی صحیح شو زبو ته ولیکم چې سهیل لیکل بسنګ کوم دې ته الفا نومریک کی وای څه وته جی سر الفا نومریک یعنی الفابet او نمبر کنه دې شارټ کټ سره الفا نومریک کی الفا نومریک کی صحیح شو کنه نو زبا اول دا په بیک سپیس باندې څه کما ګوره ته کم دا به په بیک سپیس باندې څه کما ختم ختم بیک کما بلاک. دلته کې ګوره په دې دا دې بیک سپیس ته نه ختم شو نو دلته کې ته ګوره چې زمو سره 1 2 3 او A B C چې لیکل دی 1 2 3 اے بی سی A B C لیکل دی دا غي د لاندې کوم بٹن ده F1 F1 ده دغه بٹن پریس کا دلته کې A شوې کله چې موږ دا بٹن پریس کړ به دې ځای کې څه شو اے ته بیا کلیک کا نمبر ته اورېدو A دې غیب وایي کنه خبره نو زه بس دا په دې کلیک وکړم چې دا ماته دا نومریک الفا نومریک نه نه الفا بیا چې صرف الفا شي الفابet شي نو دې ته به موږ وسوري ګو سهیل نو ساده موبایل خو تاسو یوز کړی دی اس او ایچ خاوه دلته کې ما اس ولې ګو خو ا دغه رانه غدي د بلک صبر کومه اس او او لک صبر بوده کومه نه اچ زازر به لیکل نه کومه ښه دا بلینکینګ چې اخو وړي له بزټه کې لیکم سر اخو د سیستم خپل خبره ده چې کته کې او کنه هغه به دي غواړي صحیح شو کنه سهیل جا دا به سمپل اوکے کوم F5 man job does not exist دا جاب به مخ کې نو کریټ جاب سهیل دا سهیل لا جاب جوړ کوم یس جاب جوړ تو د دې اسکیپ باندې بهر سکرین ته وځه او ریلی یو وانټ ټو ایگزیټ زوته ملا نو کنه ها مونږ لا روان یو ایگزیټ کوم نو سټیشن ډیټا به ګراره کرانه لا بالکل زما به خاجي تاسو کو زبدي قصه باندې Station مخ کې data. مونږه پورا باسو کله چې جاب جوړ شي دا غي ورپسې سټیپ صحیح سټیشن ډیټا سټیشن ډیټا نو F1 باندې به زبدي باندې انټر شم وګوره د مخ کې نه بګلی کله دی 1000 2100 نه مونږ ته دا پته ولګی دا مونږ په دې خبره باندې مضبوط شو چې دا یوازې زمون خبره نه ده دا چې څومره سروران دي دا غو ویلیو دی 1000 2100 د دې پوینټ آی ډی سره دا وي دې پوینټ آی ډی 1000 2100 د 100 لکه دا مونږ 00 ځکه نه کوو چې بیا به مونږ ریجنو ته اوړو 100 کې موږ د هر 100 دا نه د 1000 2100 مطلب دا چې دا سټیشن ډیټا سټیشن ډیټا جنرال مونږه د اریجن پوینټ نه په دومره فاصله کیو د اریجن پوینټ نه په دومره پاسه په دومره فاصله کیو د دې کې به موږ ځان Plus کې سروې راځو. په پلس کې موږ بهر یو اریجن نال تک دی لیک سٹاپ کو سر دا ویډیو کو دی صحیح شو چې کنه دا به سمپل وګه کوم زه دا خبر بالکل سره ټیک ته نو په ریکارډ باندې وکلیک وکم ریکارډ په ریکارډ کې باندې چې ما کله کلیک وکړو په ریکارډ کې زمانہ ولنه دا اوس کې پوینټ نمبر یعنی 34 د سری کله ده 34 دا بازار کې پوینټ نیم دی دا 34 نه ده زه به دا F1 کیو ما دې به دغه ته ورما اس ډیجټ بیا به ولیکم ټي بیا به ولیکم ان دا زمو سره سټیشن سټیشن سره سټیشن په کوم ځای سټیشن دی صحیح شو کنه یا دلته کې لیکل دی کوډ یې وسره لیکل دی نو کوډ ته راکو شم سټیشن 1 دی دا د کوډ ته راکو شم دا اوکے کا صحیح شو کنه دا ځکه لاندې به کې نور لیکل بکار وز ریکارډ واپس وامه کنه دلته کې دا سټیشن دی خدا لاندې سکا دا باونډري سکا په دې باندې راکو شم په ایرو کې وته راکو شم واو کوډ یې څه دی یعنی دا زمونږ بنچ مارک ته
دا سی پی دا څه شی دی 00 بور نو دا هم زموږ نه کوډ هم زموږ سره سټیشن دی کوډ زموږ سره سره کوډ سټیشن په دې لیست کې دا د مخکې نه لیکل شوي که نه دلته کې سټیشن یې لیکلی که نه دی د لیست مې مو ته اوکې کړو ځکه چې دا به چالي کړو دا سټیشن دی بینچ مارک نه دی دا ولنی پوینټس دی سټیشن دی انسټرومنټ هایټ څومره دی څه وایي دا موږ څنګه راواغستو لکه دا راوانه غستو دا دلته پروت دی ایکسټرومنت صحیح ده. سونه دی سرجیفاید انسټرومنټ هایټ څومره دی یعنی موږ به والو چې د ځمکې نه د دې ځای پورې دی 5 فیټو چوړو د ځمکې نه دی څونه دنګو 5 فیټ دا 5 فیټ صحیح شو سمپل اوکې کا ریکارډ سیو شو سمپل اوکې اوس د دې نه بهر ته وځو ښه دا اوکې دا خو موږ اوکې کو اوس اورینټیشن خبر را روانه ده اورینټیشن دا دغه نه دا ماشین مونږ ته په یو پوینټ باندې زیرو کا چې زه دې ځان له بیا انګل اکاونټ کوم اورینټیشن نو زموږ سره نارت چې دی دا مخامخ زموږ سره څه دی نارت دی څه دی دار دا موږ سره مخامخ نارت دی نارت چې کوم طرف ته به کمپاس کې وي هغه طرف ته موږ دی برابر کو که نارت دی خو جو دی خو به کو ارزي یې اوس د سٹارټ اورینټیشن ته کلیک وکړئ F2 باندې صحیح شو که نه دلته کې دوه خبرې کېږي انپوټ بی ایس ډایرکشن یا انګل کا بی ایس پوینټ ډایرکشن نه دخې کا پوینټ را دخې نه زه ته هم ډایرکشن نه دخې ما F1 وایي دا ته چې به کوم ډایرکشن ولاړې دا ډایرکشن چې دی دا نارت دی زه ته هم آو دا زیرو دی دی وایي ته به شور یې زه ته هم آو صحیح شو اوس دا اسکیپ بټن باندې بار ته وځه یس په 360 ډیګري باندې او د موږ سره مخامخ ولاړ دی اوس دی ریډي او د اوس لک شانتي دا غلی کوله کا نه لږ شان دیم نه دی دغه منټونه دا 59 مطلب دغه نشي ویلې دا 360 ډیګري باندې لاک دی یا 0 یا 360 باندې دا ماشين سره لاک دی صحیح شو نو د چوز دی خطر اوړي ځان لکه دا یو سی اس ځان جوړ کو دا اټو کېډه دا ځان له ان کو او دا ای کو خو شي په خبره ته به اوریجنل د دې ځای پورې بوره دی ښه بیا به د دې نه په اخوا باندې موږ ډایرکټ کار شروع کېږي ځمکه به څنګه ناپ کوو دا دوه ورځې ټچ کوم نو دا 2 ورځې نه دا تاسو په یو ورځ کې نه چې دا په ګنټه کې ټچ کېده ان شاء الله دونه ګران خبرې نه دي صحیح ده د نیمو ګورو او نن یو ګورې سبا یو ګورې خپل پریکټس په وکړي هم چې د الفاظ هم په خپل خله راوالي دغه خبره ده. وایي کنه اوس خو دې چې وځو هم چې F1 بټچ کوم F2 بټ